السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. قال الله سبحانه وتعالى في محكم كتابه: بسم الله الرحمن الرحيم سيهزم الجمع ويولون الدبر. افغانستان مسلمان مجاهد ملت ته یو څو خبرې کوم. افغانستان مسلمان مجاهد ملت خصوصا هغه مجاهدین چې د افغانستان په سرحدونو باندې د طاغوت او د ظالم نه دفاع کوي. مجاهدین ورونو، تاسې چې په سرحدونو باندې پراته یئ او د اسلامي نظام دفاع کوئ او د یو ظالم او د جابر او د طاغوت نه دفاع کوئ د دې وطن، دغه مقابله جهاد ده. دغه مقابله یې تاسې د هغه حدیث مصداق ګرځېږي چې رسول الله صلی الله علیه وسلم وایي: لغدوة فی سبیل الله خیر من الدنیا وما فیها. د تاسې د همدغه حدیث مصداق یې چې د یو ظالم او د طاغوت په مقابل کې دفاع کوئ. یی مجاهدین او د اسلام په سنګرونو پراته د اسلامي نظام نه دفاع کوئ او مرګ مو د شهادت مرګ ده. الله پاک دې لا استقامت درته نصیب کی. یوه خبر. او دویمه خبر مو دا ده که چیرته د موږ د افغانستان د اسلامي امارت زعیم امیر المؤمنین حفظه الله چې د افغانستان د مسلمان امت قیادت په غاړه باندې لري، که موږ افغانانو علماو د ټول افغانستان ولس ته کوم امر وکړي، موږ هغه امر ته لبیک وایو او موږ د هغه امر ته منتظر ولاړ یو چې هغه کوم امر موږ ته وکړي. انشاءالله موږ به امر په سر سترګو باندې ومنو. او دریمه خبر مې د پاکستان علماو ته ده، د پاکستان سیاسي تنظیمونو، د پاکستان علماو نه یوه غوښتنه کوم. دغه د پاکستان ظالمانه کړنه چې دلته یو اسلامي نظام راغلی او افغانانو یوه د خیر او د هوساینې ژوند شروع کړی ده، د پردیو په اشاره باندې د افغانستان اسلامي امارت او د افغانستان ولس لپاره دغه اسلامي نظام د نه لورینې دپاره په افغانانو باندې متجاوزې او ظالمانه حملې شروع کړي دي، چې دا د پردیو په اشاره باندې دي. د پاکستان ټولو دیني علماو نه او د پاکستان د سیاسي تنظیمونو نه غوښتنه کوم چې دغه ظالمانه کړنو د مخنیوي دپاره هڅې وکړي. الله مکړه افغانان هغه خلک دي چې د تاریخ په اوږدو کې انتقامونه بیا نه پرېږدي. تاسې ته علماو، تاسې ته معلومه ده کله چې شهاب الدین غوري رحمه الله د هند د پخواني هند سره په جګړه کې ماته وخوړله، یو وارې بل وارې غزني ته راغی. یو کال بعد کله چې پېښور ته ورسېده، هلته په پېښور کې بیا یو چا ورته ویلي چې چیرې ځې، نو د غوسه ورته وکړه، ورته ویلي چې ما هغه سپین کالي چې د کفن په شکل مې اغوستلي ول د مقابلې دپاره، او نو هغه سپین کالي له تیر کال نه تر اوسه ما نه دي بدل کړي، سره له دې چې زه تقریبا له اجمیر نه تر غزني پورې راغلم، اوس بیرته دغه در روان یم، نه مې هغه کالي بدل کړي دي او نه مې له تر اوسه له خپلې ښځې سره جمعه کړې ده چې تر څو پورې انتقام وانخلم. هماغه و چې الله عز وجل بیا د مسلمانانو فتح نصیب کړه. نو موږ د تاریخ په اوږدو کې هغه انسانان یو چې که انتقام ته اراده وکړو بیا یې د الله عز وجل په فضل باندې اخلو. موږ هغه انسانان یو چې د تاریخ په اوږدو کې موږ ته د دنیا مؤرخینو، د فاتحینو، د غازیانو لقب را کړی ده. که د الله عز وجل نصرت را سره بیا به موږ فاتحینو غازیان ګرځېږو. خو مخکې له دې نه چې موږ د امیر المؤمنین صاحب د غزوې او د فتح اجازه راکړي او موږ ته اعلان وکړي، موږ د پاکستان علماو، زه د یو عالم په حیث باندې د پاکستان سیاسیونو او د علماو نه غوښتنه کوم چې د خپل ظالم فوج او د طاغوت فوج چې د پردیو په اشاره باندې دغه عملیات شروع کړي دي او کوشش وکړي چې دغه ظالمان له دغه ظالمې کړنې نه وساتي چې مسلمانان دواړه طرفه مسلمانانو ته پکې تاوان رسیږي او دواړه طرفه عام ولسونه په دغه عملیاتو کې زیانمن کیږي. السلام علیکم ورحمة الله وبرکاته.